دا آیات کریمه د اعمالو د تللو په باره کې الله جل جلاله ذکر کړی دی چې د انسانانو اعمال به تلل کیږي، وزن د اعمالو. اوس دې ځای کې تاسو دا خبره زده کړئ چې د اعمالو تلل دا به څه رقم وي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. صدق الله مولانا العظيم. دا آیات کریمه د اعمالو د تللو په باره کې الله جل جلاله ذکر کړی دی چې د انسانانو اعمال به تلل کیږي، وزن د اعمالو. اوس دې ځای کې تاسو دا خبره زده کړئ چې د اعمالو تلل دا به څه رقم وي. یو روایت دی کې راځي چې دغه اعمال د انسانانو و دې ته جسم ورکول کیږي، دې ته صورت ورکول کیږي. نو چې کله صورت ورکول سو، جسم ورکول سو، نو بیا دا تلل د اعمالو الله جل جلاله کوي. یو روایت دا وایي دی کې بیا علما اختلاف کوي چې عمل خو په سترګو باندې نه معلومیږي، معنا وجود دنیا کې نه لري. اوس دا موږ تاسو لمونځ وکړئ که نه، دا اوس په سترګو معلوم سو، دا خو نه معلومیږي. خو دې اوس یو عمل بس لاړې پورته سو اسمان ته. قبولیت و غیر قبولیت د الله جل جلاله سره تعلق لري. اوس دا میز دی په سترګو معلومیږي، قرآن کریم په سترګو باندې معلومیږي، او انسانان دی په سترګو باندې معلومیږي، مسجد دی په سترګو باندې معلومیږي. مثلا دنیا کې چې دا هر څه اسباب سړی راواخلي دا خو په سترګو باندې معلومیږي، او عمل هغه په سترګو باندې نه معلومیږي، نه روژه په سترګو معلومیږي، نه لمونځ په سترګو معلومیږي، نه دا ذکر چې ته کوې دا په سترګو نه معلومیږي، ځکه دا جسم نه لري، صورت نه لري. علما دا وایي چې د دې تلل څنګه دي. نو موږ دا ورته وایو چې ګوري هوا نه ده، هوا په سترګو معلومیږي که نه معلومیږي؟ خو نه معلومیږي، لیکن تلل د دې هوا کول کیږي که نه؟ د هوا موږ تلو که نه تلو؟ د موټر ته چې ته کله د ټیر ته هوا ورکوې هغه اندازه یې هلته معلومیږي که نه معلومیږي چې دا دومره پرسنټه هوا ورکول سول، د دغه نه پرسنټه ضرورت سته، د دغه لا نسته.
مثلا ګیس دی په سترګو باندې نه معلومیږي که نه، لیکن کله چې وډبې ته واچول سي 2 کیلو 3 کیلو ته ورسېږي که نه ورسېږي. دغه رقمه بغۍ دا پوکنه چې ورته ویل کېږي دا خو په سترګو باندې خو هغه شی نسته که نه، لیکن چې کله پوسي دا د هوا ډکه سي که نه، داسې نو نور اسباب راواخله نو دغه هوا چې تلل کېږي یا ګیس تلل کېږي مثلا دا بجلی ده دا د پسترګو باندې نه معلومیږي چې دا څنګه بجلی د کومې خوا را روانه ده څنګه را روانه ده، لیکن خو هغې مشینې ورته ایښی دي مثلا هغې بیل درته را روان دی نوټونه اوړي که نه، لیکن تی نه ویني چې دا څنګه اوړي. دا ټول چې دي هغه دنیا کې چې دغه شان تلل کېږي نو اعمال د انسانانو په ورځ د قیامت دا به هم تلل کېږي. یو روایت دا دی. او بل روایت دا وایي چې دغه د اعمال صحیفې تلل کېږي. دا زما او ستا عمل چې په کومه کتابچه کې لیکل سوی دی پر کومه ورقه باندې، مثلا لکه اوس دا توري چې دی هغه پر دې ورقه باندې د قرآن کریم لیکل سوی دی که نه، مخکې دا ورقه صفا ورقه وه هېڅ شی نه وه، لیکن خدا دې اوس دا دی هغه آیاتونه پر لیکل سوي دي، احادیث پر لیکل سوي دي، ستا عمل لیکل کېږي، زما عمل لیکل کېږي پر دې رجسټر باندې. دا ورکې یو جمع کېږي دا چې ټول سره جمع سولې نو بیا یې الله جل جلاله ترازو ته اچوي چې ته ودرېږه ستا د نیکو اعمالو دغه رجسټران دا درانه دي که د بدو اعمالو رجسټر او ورکې چې دي هغه درنې دي. نو دغه صحیفې چې دي یا دا ورکې یا دا کتابچې چې دي یا کتابونه چې سما او ستا عمل پکښې کې دي دا بعض علما وایي چې دا لیکل کېږي. د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما څخه روایت دی، هغه د خپل پلار څخه د عمر رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي و یو سړی رالی پیغمبر علیه السلام دا ډېر اوږد حدیث دی، د مشکات شریف اول حدیث دی د ایمان په باره کې. جبرائیل علیه السلام لیکن خدا شکل داسې جوړ کړی و لکه یو مسافر غوندي او د سفر اثر هم نه پر معلومېدی او سپین کالي وه او څوڼې یې درلودلې. رالی و پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د تحیات پر شکل باندې ورته کښېنستی، زنګنونه یې ورسره د پیغمبر علیه السلام د مبارکو زنګنو سره یو ځای کړله د تحیات په شکل، لکه استاز و شاګرد سره ناست. نو پوښتنه جن کوي و یا محمد صلی الله علیه وسلم مل ایمان، ایمان چی شته ویل کېږي، ایمان دی چی؟ د ایمان په باره کې ما ته تفصیل وکړه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوس د ایمان په باره کې بیان ورته کوي چې ایمان دا شی ته ویل کېږي. دا ګوره زموږ لپاره هم پیدا ده. سوال جبرائیل علیه السلام کوي، د چا څخه کوي؟ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه. راستولی چا دی؟ الله جل جلاله. د پاره د دې چې د صحابه ته تعلیم د ایمان ښکاره سي او دا ایمان و دوی ته معلوم سي چې ایمان وایه ودید، نو چې د هغو پوښتنه او سوال و جواب هغو پیدا پراخیستله نو موږ هم پیدا پراخلو چې ایمان وایه وچشت. نو ورته وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ان تؤمن بالله، پر الله باندې یقین وي، پر الله باندې ستا یقین به وي د چی شي چې الله زما رب دی، زما رب دی، الله جل جلاله فعلون کی دی، روزی ورکون کی دی، مرگ راوستون کی دی، نجوڑی راوستون کی دی، نجوڑی استکون کی دی، او رزق د یو چا تنگوي، رزق د یو چا پراخه کوي، اولاد یو چا ته ورکوي، اولاد چا ته نه ورکوي، جنت چا ته ورکوي، چا ته دوزخ ورکوي. دا څوک دی؟ دا الله جل جلاله دی. ان تؤمن بالله، چې ستا به ایمان وي پر چا باندې؟ پر الله جل جلاله باندې. دا یو منه تصدیق بکې په زړه کې بدی پر الله باندې د ربوبیت، د وحدانیت،
د خدای جل جلاله د مزکو د اسمانو د ملکیت او د رزق د دې عقیده او ایمان باندې پر الله جل جلاله وي دا یو و ملائکته پر ملائکو د الله جل جلاله باندې ایمان وي ملائکی زموږ تاسو ګوره مسلک دا دی یو څوک پښتنه در څخه وکي موږ خو مسلمانان یو پښتنه یو څوک د سوي کی چې ملائکه د شي څخه پیدا شوي دي نو ما ته بس جواب ورکو د الله د نور څخه د چې څه پیدا شوي د الله د نور پیدا شوي شیطان د وره پیدا دی ملائکه او فرشتي چې دی هغه ټول که مقرب دي که غیر مقرب دي که دالوی فرشتي دي لکه جبرائیل علیه السلام اسرافیل علیه السلام میکائیل علیه السلام داسې نور فرشتي چې دي یا حملة العرش چې ورته ویل کیږي دا ټول د نور څخه د الله جل جلاله دي ورسله او پر انبیاء ټول باندې ایمان وي پر ټول رسولانو باندې یو لک سلیر وزرا زیاتو کم پیغمبران دنیا ته راغلي دي اول آدم علی السلام دی اخر کې څوک دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ختم د انبیاء پر مبارک علیه الصلاۃ والسلام باندې سوی دی نو پر دې یو لک سلیر وزرا زیاتو کم انبیاء بزموج ایمان وي د چیش ایمان بوي چې د انبیاء راغلی دنیا ته د پاره د انسانانو د هدایت د پاره سرهم بخلاص دا یو وتؤمن بالجنه او ایمان باندې پر جنت باندې وي چې جنت ستا د الله د اولیاء د پاره د الله د صالحو د پاره د نیکو بندگانو د پاره د نیکو اعمال والاو د پاره جنت ستا والنار او پر دوزخ باندې بدی ایمان وي چې د بدکارانو د پاره د بد افعالو د پاره د ګناکارو د پاره د زناکارو د پاره د شرابیانو د پاره د کفارو د مشرکینو د پاره الله جهنم تیار کړی دی الله دې موساجي والمیزان او پر طول ترازو باندې خبره ودغه زي تراغه طول ترازو د اعمال تللو باندې بدی ایمان وي چې ستا عمل زما عمل د انسانانو د ټول اعمال با الله جل جلاله تلی دا تل د میزان دا به د الله جل جلاله په حضور کې دریږي عرش مبارک د الله جل جلاله چې کوم عرش دی په اسمانو کې فروت دی کنه دا د حشرګاه میدان ته برازي د چې کله کښې شول سو د دغه عرش و مخته دا طول ترازو دا پله به دریشي صرف بخلاص وکنه دا به مثلا لکه دا میز دا به بلا کیف مثلا دا به عرش د الله جل جلاله وي د دې مخته چې دی هغه به هغه طول ترازو هغه تله د میزان به ولاړه به وي نو یو انسان به راځي هغه بدلته د الله په حضور کې د دې تلی و مخته به دریږي نو د اعمال چې دی هغه به تلل کېږي نیک اعمال به یو طرف ته بد اعمال به بل طرف ته الله دې را توسع کوي او قاضي به څوک وي الله به وي فیصله کوونکی به الله وي فیصله به الله کوي چې دا جهنم دی دا جنتی دی دا جنت لره فرشتي به ولاړی وي هغه بس اماده وي ودیته د الله و امر ته به منتظر وي چې څنګه الله امر پر کوي د انسانانو بس بیا شي کنه نو دغه وختو کې د خوشحالي زیری پر د جنت پر انسانانو باندې چوسي تر دغه نو لوی کامیابی بیانسته الله دې را نصیب کړي وتؤمن بالبعث او دغه رقم فصل مرګه راپورته کېدل د انسانانو پر دې بزما اوستا ایمان وي چې فصل مرګه به الله خامخا راپورته کوي بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره او د انسانانو پر دې باندې به ایمان وي چې خیر او شر د چاله جانب دی د الله جانب دی دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دعا کوله اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت اے الله لا مانع اے څوک بیا مانع نسته څوک منع نشي کولای د هغه شي چې و ما تراکوي بیا د دنیا یو طاقت هم زما څخه نشي منع کولای ولا معطي لما منعت
کوم شی چې تاسو ما څخه منع کړی وي بیا هغه زما په نصیب باندې نشي کېدلی شي چې شی الله درته درکړی وي هغه شی به خامخا وتا ته راځي او کوم شی چې الله وتا ته نه یې درکړی هغه شی به بیا وتا ته نه راځي نو هغه سړی ورته وایي معنا جبرائیل علیه السلام پیغمبر علیه السلام ته فرمایي فاذا فعلت هذا فانا مؤمن وکم دغه افعال وکړه چې ایمان می پر الله راوړي پر ملائکو پر انبیاء باندې پر میزان پر جنت او پر دوزخ پر خیر او پر شر او پر دی باندې می ایمان راوړي نو بیا زه مؤمن یم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایله هو ته مؤمن ور یو ایمان دی یو اسلام دی دا دوه فرق سره لري یو ته مؤمن ویل کیږي یو ته مسلم ویل کیږي سره هم بخلاصي کنه مؤمن دغه ته ویل کیږي چې د پزړه کې عقیده د انسان د ایمان وی دی ته مؤمن ویل کیږي او مسلم اسلام دی ته ویل کیږي چې دغه د ایمان اعمال به ته د باندې را باسي معنا المنځ دی کې به روزه ده نسی به کنه وز دغه د مسلمانانو اعمال دي د المنځ کول روزه نیول نو ایمان پزړه کې سو اسلام د باندې سو صرف بخلاصو کنه دا ته ویل کیږي نو دغه صحابي ورته و فرمایله ول صدقته ولته صادق په دې خپل قول کې نو صحابه وای عمر رضی الله تعالی عنه په دې مجلس کې ناس هغه وای موږ وته د سړي ته تعجب وکي چې پښتنه هم جن کوي او بیا د پیغمبر علی صلوات و سلام تصدیق هم کوي دا څنګه سړی دی دروسه موږ دې سړی نه دی لیدلی نو ډیره پښتنه وکړلې د قیامت پښتنه وکړلې او د قیامت د علامو پښتنه وکړلې د احسان پښتنه وکړلې د ډیرو شانو پښتنه وکړلې نو اخر کې چې دی ولاړی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د صحابه ته ویل ولدا سړی مو پیژندې هغه ورته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم نو دې پیژندل چې دا څوک ولدا جبرائیل علیه السلام الله جل جلاله را لېږلی و د دې لپاره چې تاسو دغه ایمان در تازه کی او تاسو د ایمان دروشي دغه د لپاره د اسمانه څخه را لې جبرائیل علیه السلام نو دغه طول ترازو دا حق دی په ورځ د قیامت باندې اعمال د انسانانو بتلل کیږي د حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما څخه روایت دی چې ترازو المیزان له لسان وکفتان ویو جبلری د میزان ترازو جبلری او دو کف لري معنا دو لاس لري لکه دا څنګه چې موږ تاسو دا ترازو چې دا وینو نو یوه ژبه ده ژبه په خپل اقرار د دې کوي د طول ترازو چې دا پر حق دی دا پر ناکي باندې دی د دې اعمال صحیح دي د دې غلط دي دا نیک عمل دی دا بد عمل دی دا ترازو په خپل دا وای نو یوه ژبه سوله دوه دغه کفتان چې دا دوی پلی ورته ویل کیږي د حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دا روایت دی د حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایله یجاء برجل من امتی و ازما د امت یو سړی به راوستل شي على رؤوس الاشهاد یوم القیامه د قیامت په ورځ باندې چې دا څه انسانان ولاړ دي د دې انسانانو په مابین کې به دا سړی راوستل شي مثلا لکه یو سړی چې په پای کې وي کنه بار ورژخ کې چې پلانې مخ ته راوړه کنه انو دی په دې خلکو کې روان مخ ته راشي د الله جل جلاله وحضرته نو فینشر له 99 سجله وای دغه حضور ته به ننوي کتاب چې ښه شول شي څو ننوي کتاب یا ننوي کتاب چې ننوي سجلات
دا به ورته کښېښولی سي د اعمال به پکښې لیکلي وي د سهار څخه تر پایه پورې چې څه په دنیا کې د کړي وي په ځوانۍ کې کړي وي په سپینږیرتوب کې کړي وي مثلا په شیخ وخت کې کړي وي هر څه چې د کړي وي لمونځ یې کړی دی روژه یې نیولې ده زکات یې ورکړی دی غلا یې کړې ده غیبت یې کړی دی تهمت ویلی دی بهتان یې ویلی دی هر څه چې د کړي دي خو دا به وده ته وغوړول سي او دا کل سجل مد البصر داسې هم نه دی چې اوس نو دا کتابه داسې یو کوچنی کتاب وي وایي چې د ده د سترګو دید وي دومره اندازه به د یوه ورا کوي دا پخواني نشرې مو لیدلې وې که نه د طالبانو پخوا نشرې مو لیدلې وې که نه اوږدې وې که لنډې وې او د اوږدې نشرې دا خو کوچنۍ نشرې دي یا په ورځ د قیامت باندې د دغه یوه انسان چې د ده د سترګو دید وي دا یو سجل دا یو کتاب دا یوه ورقه هغه به دومره اوږده وي نو ته بیا دا نه نیوي سره یو ځای که نو بیا به څومره قدر وي نو معنا دا ده چې د ټولې زندګۍ هغه د ژوند کارنامې ټوله پکښې لیکل سوي وي نو فیقول فرشتې به ورته ووایي وایي اتنکرو من هذا شیئا په دغه اشیاو کې دی بیا ووایي د الله په حضور کې وبیا وایي دا ټوله ورقه په ورقه منالیکه په لیکه باندې بیا ووایي ټوله به ووایي چې ویې ویل خلاص یې کړي د کتاب یې ټوله خلاص کړي که نه د وپای ته ورسوي تمت بالخیر ته ورسوي نو به فرشتې پوښتنه ځین کوي وایي اتنکرو من هذا شیئا په دغه شیانو کې د یو شي څخه منکر یې چې تا نه دي کړي دی به ورته وایي دا ګرده ما کړي دي اقرار به ورته وایي چې و دا ګرده ما کړي دي سبحان الله ای عجب ځای دی سړی درواغ هم نشي ویلی دنیا کې خو ما ورته نه سره کومه ژبه سره اړه وکړه نه هلته د الله په حضور کې فرشتې درته ولاړ دي کتاب مخ ته درته پروت دی شهیدي په خپله پر تا باندې ادا کېږي که نه او دا هم درته وایي چې اتنکرو من هذا شیئا د دغه شیانو څخه منکر دی به ورته وایي لا نه یم منکر ټوله ما کړي دي بل چا نه دي کړي بیا ورته وایي اظلمک کتبتي الحافظون وایي آیا ستا سره ظلم سوی دی دغه فرشتې چې ستا پر وژه باندې ناستې دي دغه د رستې وژې و د چپې وژې چې د کرام الکاتبین ورته ویل کېږي چې دا زما او ستا اعمال لیکي آیا وایي دې ظلم در سره کړي دي زیاتوب یې کړي دي ستا سره یو شی بلابود در پسې لیکلی دي دا فرشتو فیقول لا دی ورته وایي چې یا رب یو شی هم بلابود نه لیکلی ټول هغه چې ما دنیا کې کړي وه زما کارنامه یې ټوله راایستلې پر کوم ځای چې ما غیبت کړی و هغه هم لیکلي پر کوم ځای چې ما بهتان ویلی و هغه هم کړي په کوم ځای کې چې ما بد عمل کړی و هغه هم لیکلي په کوم ځای کې چې ما ښه عمل کړی و هغه هم لیکلي سهار مې بد عمل کړی و ماښام مې بد عمل کړی و غرمه مې بد عمل کړی و دا هر څه ژوند کې چې ما کړی و په روژه کې مې کړی و بغیر روژې مې کړی و دا ټوله یې لیکلي دي نو الله جل جلاله به ورته ووایي نو چې بیا نو اوس خو دغه نه نیوي سجلات دا ټول ستا د بدو اعمالو ګواکې ډک دي نو اوس به بیا دی ورته وایي یا رب ستا خوښه ده نو دا دی انکار هم نسم کولی ځکه دی ځای دی چې هغه ځای کې انکار نسی کېدلی نو فیقول بلا الله جل جلاله به ورته وایي چې هو دا نه نیوي خو یو طرف ته که لیکن ان لك عندنا حسنه ستا یوه نیکي زموږ سره موجوده ده څو یوه نیکي سبحان الله الله څومره عادل ذات دی څومره مهربانه ذات دی دغه یوه ښایسته نیکي د دې انسان و دې انسان ته په دغه وختو کې چې دی په دې پوه سي چې بس ما نور کار خراب دی نور به زه ځم و جهنم ته لیکن الله جل جلاله ورته وایي بلا ای زما بنده ان لك عندنا حسنه ستا یوه نیکي زموږ سره موجوده ده او ډېره ښایسته نیکي ده وانه لا ظلم علیک اليوم نن ورځ پر تا باندې ظلم نسته نن ورځ موږ ظلم نه کوو الله جل جلاله به ورته
ورته وایي فتخرج له بطاقه یکشنی کاغذ به دا ورته راوباسي بطاقه و د یکشني کارت یا یکشني کاغذ ته ویل کېږي لکه زموږ ته په جیبو کې چې هغه یکشني کارټونه نه وي چې دا خلکو خپل د شهرت دپاره یو نمبر پر لیکلی یو شی پر لیکلی وي دغه بطاقه به ورته راوباسي فیها په دا بطاقه کې به نو یې شي دا شی به لیکلی وي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله دا کلمه به لیکل سوې وي او دا به د زړه د اخلاص د انسان ویلی وي د انسان اخلاص واړې زما ګران وروره اخلاص چې نه وي چې زر واره کلمه ووایه چې د الله سره دې مینه نه وي نو بیا خو فایده نه درته کوي که نه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله نو دی به وایي فیقول یا رب دا بنده به وایي چې ای ربه ما هذه البطاقه مع هذه السجلات دا نه نوي کتاب وګوره دا نه نوي ورکه وګوره او دا دومره وجدي وګوره چې د ازما د سترګو په اندازه باندې دي چې زما د سترګو چې څومره دید دي دومره وجدي او دا یو کشنی کوي کارډ یا دا کشنی ورکه دا به نو چیرې د دې په مقابل کې سره ودرېږي فیقول الله جل جلاله ورته وایي انک لا تظلم ستا سره به نن ظلم نه کېږي نو په توزع السجلات فی کفه وایي دغه ننوي دانې دا به په دې چپه اړخ کې د دغه ترازو دا کشیږدي والبطاقه فی کفه هغه شنی ورکه چې دا کلمه پکې لیکل شوې ده دا به په دې رسته بغل کې د دې ترازو کښېښول سي په دې رسته پله کې به واچول سي نو فطاشت السجلات وثقلت البطاقه وای دغه سجلات چې دي دا به داسې سپک سي دا به د پورته وغورځېږي دا کشنی ورکه چې ده بطاقه دا چې دا به درنه سي دا ټول به راپورته کي سبحان الله دا هر څه کتابونه دا به ټول راپورته کي او ولا يثقل مع اسم الله تعالی شیء د الله د نامه سره د هیڅ شي برابرېدل نشي کېدلی شي نشي کېدلی نو دا سړی به خوشحاله شي بیا به الله جل جلاله دته د جنت ټکټ په لاس ورکړي د جنت زیری به دته په لاس ورکړي هلته غم و نه نوي سجلات د غمو د سره پراته وه نه نوي سجلات د غمو د سره پراته وه او د جهنم یقین یې دا و چې زه به بس نور به جهنم ته ځمه نور به او داسې اچانک غږ چې جنت پر وسي پر دې انسان باندې د انسان به بیا څه حالات وي الله به په دې یوه ګړي کې بس د جنت ټکټ په لاس باندې ورکړي چې ځه او جنت لره دی به په خوشحالۍ باندې بیا روان شي د جنت و طرف ته الله دې رانصیب کړي داسې د خوشحالۍ کارونه خو شته دا خو یو روایت شو او بل روایت کې هم دغه رقم یو مسله راخسته ده چې هغه کې بیا لا اله الا الله ذکر کړی دي دا کلمه د لا اله الا الله ذکر کړی دي چې دغه کلمه د لا اله دا بدر نشي پر دې نورو سجلاتو باندې دا حضرت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه روایت دی قال ان لآدم من الله موقفا وی ادم علیه الصلاة والسلام با په ورځ د قیامت باندې د الله جل جلاله په حضور کې یو موقف لري موقف معنا یو شان بلري یو ځای به هلته ولاړ وي علیه ثوبان اخضران وی دوی زرغونی جامعه با پرده باندی الله جل جلاله پرده باندی اغوستی وی او دا داسی وجدی جامعه باوی پرده باندی وجدا جامعه با الله جل جلاله پرده باندی اغوستی وی پا آدم علیه السلام باندی ینظرو دی بگوری الى من ينطلق به من ولده الى النار و دی با دی خپل اولاد تا گوری چې په زما په اولاد کې الله جل جلاله څوک و جهنم لره بیش الله اکبر ګورې چې پلار ولاړی او زوی و جهنم ته کشیږي د پلار پر زړه باندې بس تیریږي
آدم علیه السلام به غږ نشي کولی، لیکن خدا الله د عرش سره بدل ته ولاړ وي چې کوم سړی و جهنم ته بیایي دی باغه ویني. فبینما آدم على ذلك اذا نظر الى رجل، وی په دغه وخت کې به دی ولاړ وي چې و به ګوري یو سړی به کشیږي و جهنم ته، او دا سړی به وي من امت محمد صلی الله علیه وسلم، د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت څخه به یو سړی کشیږي، دا به دغه ملائکې بیایي و جهنم ته بیایي. فینادي آدم علیه السلام یا احمد، وی آدم علیه السلام بناری کی و جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یا احمد، یا احمد، د احمد په نامه باندې به ورته وایي و یا احمد، وی فاقول لبیک، زه به ورته وایم چې ای آدم علیه السلام لبیک، په خدمت درته ولاړ یم، څه راته وایه. یا ابا البشر، ای د بشر پلاره څه وایه راته. فیقول، وی آدم علیه السلام به راته وایي چې هذا رجل من امتک ينطلق به الى النار، دا ستا د امت یو شخصیت دی چې بیایي و جهنم ته. الله اکبر، سبحان الله. قربان در جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم. وی فاشد المیزار، وی پیغمبر علیه السلام و دا خپل کپڑے دا شرا پورته کی، کپڑے برا پورته کی لکه مشته چې زغلو په یو چا پسې دا کپڑے ودا شرا پورته کی، او د دې ملائکو په شا پسې بزغلی روان وي، ډېر چابک چابک وي پسې ځي، او ورته وایي چې ای فرشتو ودرېږئ، ودرېږئ، چیرې بیاست؟ فرشتې ورته وایي چې نحن الغلاظ الشداد الذين لا نحصي الله، وی موږ هغه فرشتې یو چې د الله د امر مطابقت کوو، موږ هغه سختې فرشتې یو چې نافرماني د الله جل جلاله نه کوو، چې الله کوم امر و موږ ته کوي موږ به هغه امر کوو، ونفعل ما نؤمر، کوم امر چې و موږ ته کېږي موږ به هغه فعل کوو. فإذا أيس النبي صلى الله عليه وسلم، وی چې کله پیغمبر علیه السلام د دې فرشتو څخه ناامیده شي، نو قبض على لحيته بيده اليسرى، سبحان الله، وی په دې چپ لاس مبارک بخپل ژره مبارک ونیسي، د الله جل جلاله حضور ته روان شي، واستقبل العرش بوجهه، دا الله حضور ته په دای سره روان یو، دا ژره بیا داسې نیولې مبارک. فیقول، والله جل جلاله ته به وایي چې ای رب قد وعدتني، ته ما سره وعده کړې وه الله تخزني فی امتي، ته به ما نه شرمنده کوې په خپل امت کې، دا اوس زما د امت څخه یو فرد و جهنم ته روان دی. فيأتي النداء، وی آواز براسي من عند العرش، دا عرش مبارک لطرف څخه آواز وسی چې اطیعوا محمدا، و دې فرشتو ته به وایي چې د مبارک علیه السلام اطاعت وکړي، چې څه درته وایي بس هغه اطاعت یې وکړي. و یا فرشتې به ځای پر ځای باندې ودرېږي، فرشتې چې ودرېږي نو دا بنده به راولي برته د الله جل جلاله حضور ته. پیغمبر علیه السلام به یو کوچنی کاغذ دار او باسي ورته، وی لکه د میږي سر دومره قدر به وي، د میږي سر خو ډېر کوچنی دی، وی دومره قدر به وي. فالقيها في كفة الميزان اليمنى وانا اقول بسم الله، وی زبا الته ورته ولاړ یم، د الله پیغمبر وایي، وی د کمی هغه بد اعمال به هغه په چپه تله کې واچول شي، او دغه یو کوچنی کاغذ به دا په دې رسته پله کې به واچول شي، او پیغمبر علیه السلام وایي چې زه به بسم الله پر ووایم په خپله باندې، نو فترجح الحسنات على السیئات، د ده نیکۍ به ټوله زیاتې شي پر دې بدیو باندې. په یونادي وی آواز به وسي چې سعده او سعده، وی نیکبخته سو نیکبخته سو، وسعده جده
او د بخت چې دی هغه نیکبخته سو وثقلت موازینه انطلقوا به الى الجنه ويبوزي وجنت لره نو فيقول يا رسول ربي قفوا حتى اسال هذا العبد الكريم على ربه ويدي بوایي چې یپلما ودروي چې زه پښتنه وکم د دې فرشتو څخه به فرشتو ته بوایي چې یپلما ودروي ما هو جنت لرم بیاست چې زه راسم د دې سړي څخه پښتنه وکم نو فیقول ودا سړی بوایي بأبي و امي ما احسن وجهك زما مور پلار درته قربان می څومره شایسته مخ دی او پیغمبر علیه الصلاة والسلام د بوایي واحسن خلقك او څومره شایسته اخلاق ستادي من انت قد افلتني ورحمت عزتي او تڅوکي چې ستا په وجه باندې چې زه خلاص ولم د دومره لوی مصیبت څخه د دوی لوی غم څخه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي و دې سړي ته چې انا نبی او محمد صلی الله علیه وسلم زه ستا پیغمبر ستا نبی محمد صلی الله علیه وسلم وهذا صلاتك دا هغه ستا درود شریف چې تا پر ما باندې ویلی وو او ما د ځان سره ساتلی وو سبحان الله دغه یو درود په وجه باندې با چې دا کښنه درود وي الله جل جلاله به دې د دومره لوی عذاب څخه دا به خلاصوي الله دې مخلص کړي دغه سي عذابو څخه دغه تکلیفو څخه دا کوم نیک اعمال چې موږ کوو الله جل جلاله دې په دغه ځای کې په شرع ولي دا نیک اعمال خو دې دغه ورځ د پاره چې دغه د تکالیف ورځ راځي پر موږ تاسو باندې نو الله جل جلاله دې دغه کم اعمال چې موږ کوو الله دې په دغه ورځ کې په شرع ولي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حضرت ابي هريره رضی الله عنه څخه روایت دی وانه لا ياتي الرجل العظيم السمين يوم القيامه ډیر لوی سړی به وي چاغ ډیر لوی سړی به وي لیکن لا يزن عند الله جناح بعوضه په ورځ د قیامت به د الله جل جلاله په حضور کې د غماش د وزر په اندازه باندې لا هم د وزن نه لري نو چغوالی غټوالی دا پیدا نه لري اعمال پیدا لري و انسان ته چې دی هغه اعمال په ورځ د قیامت باندې هغه پیدا ورسوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا فرمایي چې یجسد الاعمال وتؤذن او پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې ای انسانانو تاسو اعمال به په ورځ د قیامت باندې چې بدن به ورکول کیږي او تلل کیږي بس تاسو بدن پر کار نه لري تاسو در اعمال پر د تاسو عمل دته به الله جل جلاله هغه بیا بدن ورکوي هغه بدن چې دی هغه بیا الله جل جلاله تلی په ورځ د قیامت باندې نو حدیث نور هم ستا ان شاء الله هغه بیا سبا او بل سبا د خیر بشرا وایي او علينا الا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي يا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وصلى الله تعالى على خير خلقه